تېره ورځ موږ په دې باندې وغږېدو چې امازون کاروبار ولې موږ شروع کړو. ځکه موږ امازون کاروبار باید شروع کړو، باید نشو ویلی، باید اصطلاح د ما په نظر لازمه نه ده، خو ښه به وي چې د امازون کاروبار شروع شي. ځکه یو خو دا چې پر کمو پیسو باندې ته کولی شې دغه کاروبار شروع کړې، دوهمه دا چې له هر ځای نه یې کولی شې دغه بزنس مخکې یوسې، او دریمه خبره دا چې وخت ډېر نه درڅخه نیسي. لکه په عادي وظایفو کې ته سهار وظیفې ته ځې 8 بجې، ماښام بیرته راځې 5 بجې یا 4 بجې، 8 ساعته وخت یو وظیفې ته ورکوې. خو که د 8 ساعتو د 24 ساعتو څخه 2 ساعته هم ته د امازون دپاره وقف کې، زه باوري یم چې په ظرف د 10 ورځو الا 20 ورځو کې ته یو نتیجې ته رسېدلی شې. ما هم همدغسې وکړل. سعودي عربستان کې زه ومه، ما حتی 10 ساعته د بل چا دپاره کار کوو. خو بیرته به چې راغلم هغه وخت کې پر ټیک ټاک باندې خلیل او زیباګل ټرینډ و، مشهور و، د دوی لایفونه به مې کتل. ټوله شپه به ویښ ومه، همغه لایفونه به مې کتل، مګر د ورځې د خوا به زه وظیفې ته تلمه. شاید ځینو دپاره ښه ونه ایسېږي، مګر دا د شاهد انور پیغورونه بالاخره دا باعث شول چې ما مجبور کړي چې زه خپل کاروبار دپاره هم وخت وقف کړم. هغه پیغورونه و چې ما باندې تاثیر وکړلو چې شپې د دې پر ځای چې زه د ټیک ټاک لایفونه وګورم، امازون ته وخت ورکړم. هغه ما شروع کړه. په اولو وختونو کې یو څه سخته و، ځکه هغه علاقه‌مندي د ما چې وه په هغه لیول کې نه وه لکه فعلي چې ده. خو بیا هم د دې سرګرمیو نه، د دې ساتیریو دغه نه ځان راش کول او بالاخره خپل بزنس ته وخت ورکول، دا یو پړاو دی چې یو څه سختي لري له خپل ځان سره. که څوک له دغه پړاو نه واوښتل، هغه بیا تجار کېدلی شي. نو ما هم همدغسې وکړل. لاړلم یوټیوب ته. پر یوټیوب کې په زرهاو ویډیوګانې موجودې وې د امازون په اړه. اکاونټ مې جوړ کړو، له هغه وروسته مارکیټ ته لاړم، 15 دانې پروډکټ مې واخیستل. 15 دانې پروډکټ فقط تقریبا یو 15 ډالر قیمت یې درلودو. هغه مې د امازون ویرهاوس ته انتقال کړل. تقریبا 4 میاشتې زه په همدې لګیا وم چې دا خرڅ شي، ولې نه خرڅېږي، ځکه نه څوک راهنما مې درلودو، نه مې په دې شیانو دومره مطلق باور و. شاید ځینې ملګري اوس هم دومره باور ونه لري پر امازون او آنلاین کاروبارونو باندې. زه هم ستاسو غوندې وم پخوا. بالاخره 4 میاشتې وروسته یو آرډر راغی. چې یو آرډر راغی، د ما باور پر یقین بدل شو. نور مې کار ته کار ووی، امازون ته مې وخت ورکړه. ښه، دغه یو عمومي بیکګراونډ و. زه اوس تاسې ته راځم، تاسې ته هغه ملګري چې پرون نه وو حاضر، هغوی دپاره یو لنډ معلومات ورکومه. دوستانو، موږ دلته 2 صفحې لرو. یو دلته په یو آر ایل کې تاسې وینئ sellercentral.amazon.com دی، چې د تجارانو او یا هم سیلرانو دپاره استفاده کیږي، او بله صفحه چې ده amazon.com دی، چې دا بیا د بایرز دپاره، د مشتریانو دپاره استفاده کیږي. په د سیلرانو تعداد ممکن 1 میلیون الا 2 میلیونو ته ورسیږي، یا هم 3 میلیونه، مګر د بایرانو او د مشتریانو تعداد له 300 میلیونو څخه زیات دی. تاسې کولی شئ په دې اړه پر د امازون په اړه له چټ جی بي ټي، ګوګل او نورو پلیټفارمونو څخه پوښتنې هم وکړئ. د امازون خوبي دا ده چې پرته د څو محدودو هیوادونو چې یو روسیه ده، یو څو نور هیوادونه دي، د نړۍ هر اوسیدونکی، د هر هیواد اوسیدونکی کولی شي پر امازون کې خپل ځان دپاره یو حساب خلاص کړي او خپل پروډکټ پر 22 مارکیټ پلیسونو کې، چې فعلا دپاره زما دغه د 14 سټورونه خلاص دي: امریکا، کاناډا، مکسیکو، برازیل، د اروپایي هیوادونه او میډل ایست. تقریبا زه کولی شم په دې کې په هر هیواد کې خپل پروډکټ خرڅ کړم. زه وګورم نن د ما د یو اس مارکیټ 2 آرډره راغلي دي، او که تاسې وګورئ د سعودي عرب دپاره 3 آرډره راغلي دي د ما دپاره. د یو اس دپاره زه تاسې ته وښیم، کلیک به ورباندې وکړم چې کوم آرډرونه راغلي. تاسې تېره ورځ درس کې هم لیدلي وو چې ماته د یو اس مارکیټ پلیس څخه آرډرونه راغلي وو. هغه هم د افغانستان هویت خولۍ، زه تاسو ته دغه دی.
دا هغه پروډکټ دی چې زه د خوست ولایت څخه دا اخلمه، دلته مې پر امازون باندې لیست کړي دي او هلته یې کارګو ته ورکوم. کارګو یې اخلي، دا خولۍ د امازون ویرهاوس ته انتقالوي. کله چې دا انتقال شولې نو دا پر امازون صفحه باندې اویلیبل کیږي، چې متاسفانه فعلا دپاره یو یونټ پاتې دی. دا به هم ممکن نن سبا یا بله ورځ دا هم خلاص شي، ختم بشي. نو زه اوس مجبور یم بل سټاک دپاره، شپمنټ دپاره نور واخلم. ګورئ، تاسې وګورئ، زه دغه پروډکټ پر $19 باندې خرڅوم. $19 په امریکا کې د یو چا دپاره هیڅ شی نه دی، هغه هم چې دغسې یو پروډکټ ترلاسه کولی شي. مګر دا زه په افغانستان کې په $1 اخلم، د ما څخه امازون $6.90 چارجز اخلي. $1 هغه د $1.90 او $1 هم شیپینګ کاست، چې کیږي $8. په دې $1 باندې ماته $10 ګټه راوړي د امازون، فقط په همدغه یو پروډکټ کې. د امازون د خوبیانو څخه یوه خوبي بله دا هم ده چې قیمت د تا په لاس کې دی، خو باید ریزنیبل وي، یعنی مناسب وي. داسې نه چې اوس دا پروډکټ، دا خولۍ تا اخیستې ده، ته ورته ووایې زه دا خولۍ زه په $100,000 باندې خرڅوم. نه، ته مثلا په مناسب قیمت دا منه چې ته کولی شې دا خولۍ له $50 نیولې تر $500 حتی $100 پورې نرخ ورکړې، مشکل نشته، د خرڅولی شي. یو بل مثال به زه تاسو ته درکړم. دا وګورئ، یعنې په ورځ چې یو یونټ خرڅېږي او کله یو خرڅي، 2 3 4 یونټه دغسې خرڅېږي او د میاشتې 15 یونټه. که 15 موږ او تاسې ته $10 ګټه راوړي، $250 ګټه، فقط خالص ګټه موږ او تاسې ته همدغه یو پروډکټ راوړلی شي. تېره ورځ مو هم په همدغه باندې بحث وکړو، نوري صاحب هم راغلی و، خپل میک یې خلاص کړی و. په افغانستان کې په سلهاو پروډکټ موجود دي چې د چین نه ارزانه دي، د انډیا او د ایران او د نورو هیوادونو څخه هلته ارزانه پیدا کیږي او ارزښت یې هم لوړ دی. په طبیعي مواد دي، هلته له طبیعي موادو څخه جوړ شوي دي. نو د له خاطره په خارج کې ډېر ښه مارکیټ درلودلی شي. په خارج کې افغاني تولیدات څوک پیدا کولی نشي په اسانۍ، مګر څوک چې په داخل د افغانستان کې دي هغه د باندې ورته مارکیټ نشي پیدا کولی. که موږ او تاسې پر امازون باندې ځانونه حاکم کو، لکه څه ډول چې ما تر 3-4 پورې افغاني تولیداتو باندې کار کړی دی، باندې مارکیټ ته مې ویستلي دي، هر نفر تقریبا 4-5 پروډکټونو باندې کار وکړي، دغه جمله فعلا دپاره 25 کسان یو تر 100 پروډکټونو اوړي، او باوري یم چې دغه پروسه به نوره هم غني کیږي. دوستانو، د امازون یو بله خوبي دا ده چې نن دې که پروډکټ وروړو او په پروډکټ یې ښه لیست کړی هم و، قیمت یې هم مناسب و، عکسونه یې هم ښه باکیفیته عکسونه وو، نو دا پروډکټ ته کولی شي که 1000 یونټه هم یوسې، کولی شي پر یوه هفته کې یې خرڅ کړې، په یوه اونۍ کې د تا ټول پروډکټونه خرڅ شي. ځینې سیلران دي پر امازون کې چې هغوی همدغه کار دی، همدغه روزګار دی، په همدغه باندې دوی په کلونو وخت مصرف کړی دی، پیسې انویسټ کړي دي. هغوی بیا خپل یو پروډکټ انتخابوي، خو همغه یو پروډکټ دوی ته په میلیونهاو عاید لاسته راوړي. چې هغې جملې څخه ما تېره ورځ هم تاسو ته وښودو، سټینلي یو پروډکټ دی. دا سټینلي پروډکټ که موږ او تاسې وګورو، یو عادي ترموز رقمه یا ګیلاس رقمه د اوبو څښلو لپاره استفاده کیږي، بالخصوص ماشومان یې ډېر استفاده کوي. که همدغه پروډکټ موږ او تاسې پر علي بابا کې وګورو، پروډکټ راخلم، کاپي کوم یې، دلته علي بابا ته وایم چې زه غواړم دغه پروډکټ پیدا کړم. د علي بابا او د امازون ترمنځ فرق څه دی؟ علي بابا یو چینایي ویب سایټ دی. دلته زرهاو فکټریانې، کمپنیانې دي چې پروډکټونه جوړوي او پر د امازون پر سیلرانو او یا هم نورو تجارانو باندې په عمده ډول خرڅوي. پر امازون کې د تا پروډکټ دانه خرڅېږي، یو خرڅېږي، مګر پر علي بابا کې به ته هغه په عمده ډول اخلي. هغه پروډکټ چې ما پر امازون کې سرچ کړی و، سټینلي،
هغه وګورئ تاسې ما دلته سرچ کړو مختلف ډول پروډکټونه یې موږ ته دلته راوستل. مثلا زه پر دغه باندې کلیک کوم. دا پر چین کې پر علی بابا کې په 3.9 ډالر باندې پیدا کیږي، مګر هم فقط دلته یور لوګو خپل لوګو پر لګولای شي. خو دلته سټنلی وګورئ خپل لوګو پر لګولې ده. د پخوا دا پر 9.40 ډالر خرڅوو، اوس یې تخفیف اعلان کړی دی او قیمت هم ارزانه کړی دی، پر 15 ډالر باندې خرڅوي. او دا مختلف سایزونه هم لري. وګورئ 4 اوز د کوم چې د هغه واحد دی، د اندازه‌ګیری واحد دی، د هغې قیمت یې ورکړی دی 80 ډالر. نو تاسې هم دلته راتللی شئ، همدغه پروډکټ اخیستلی شئ، خو په علی بابا کې درته وایي چې ته باید حداقل 50 یونټه له ما واخلې، ځکه دوی دا تولیدوي. او امازون کې بیا ته کولی شي دا دانه دانه خرڅ کړي. که مونږ د دې ګراف وګورو، د تیرو 2 کالو کې خو نه دی، تقریبا څومره وخت کېږي چې دا لانچ شوی دی، جنوري 22 تاریخ نه. په تیرو شپږو میاشتو کې د دې ګراف وګورئ چې څومره خرڅ شوي دي. دوستانو تاسو وګورئ دا د ورځې 5592 یونټه خرڅېږي او د میاشتې 1,20,691 یونټه خرڅېږي. د دې میاشتې ریونیو چې دا دې ته چې کومې پیسې جنریټ کوي 4.22 میلیونه دي، فقط همدغه یو پروډکټ. امازون له دوی څخه څو اخلي؟ 11.18 ډالر اخلي او دوی ته د پروډکټ د قیمت سره 23.9 ډالره پاتې کېږي په یو یونټ کې. که مونږه تقریبا 4 ډالر دا قیمت هم ترې وباسو، 4 ډالر دا ترې وباسو 19 ډالر کېږي، او 19 ډالر مونږ او تاسې په 1,20,000 یونټو کې ضرب کو، طبیعي خبره ده چې 3 میلیونه 4 میلیونه شاوخوا ګټه دوی ته لاسته ورځي. دوستانو د دې مثال نه مې مقصد دا نه دی چې زه تاسې ته د دې دپاره امازون ته هوا ورکړم چې تاسې ټول باید امازون شروع کړئ، یا خدای نخواسته تاسې مسلیډ کړمه، یعنې د تاسې ذهنیت بلې خواته واړوم. د دې مثال نه مې مقصد دا و چې دا نفر هم موږ او تاسې غوندې یو عادي انسان و، عادي سیلر و، له صفره شروع کړې وه، په همدغه بخش کې مخکې تللی دا چې 15 کاله وخت ورباندې تېر شوی، 10 کاله وخت ورباندې تېر شوی دی، خو بالاخره دغسې یو سټیج ته ځان رسولی دی. او دا هم یو عجیبه داستان لري، شاید اکثرو ملګرو ته معلوم وي او یا هم پیدا کړي. ویل ولي سټنلي چې څومره جګې ټیټې ورباندې تېرې شوي دي، ناکام شوی دی بار بار، هغه هم تاسې کولی شئ پر انټرنیټ باندې پیدا کړئ. ویل ولی خو بالاخره دغه دی اوس په نړۍ کې پر امازون کې پر مختلفو پلیټفارمونو باندې اول مقام لري. راځو هغه پرون مثال چې تاسې لیدلی و هغه به هم د ده خاطر دوباره تکرار کو چې ملګري هم واوري، او هغه بیسټ سیلر کې هم تیار موجود دی. دا ګورئ تاسې په هره کټګورۍ کې مختلف بیسټ سیلر پروډکټونه موجود دي، هر یو باندې تاسې کار کولی شئ. خو زه به کراکس ته راشم، دغه څپلکې چې دغه سیلر له دغې پروډکټ څخه څومره پیسې لاسته راوړي او پر علی بابا کې قیمت څومره دی. زه فقط راځم دا کاپي کوم، علی بابا کې سرچ کوم. ګوره دوستانو موږ ته مختلف ډیزاینونه، مختلف سټایلونه سره د مختلفو قیمتونو دلته راوړل، او دا هر یوه علیحده علیحده کمپنۍ ده. مثلا جینهوا دا یو کمپنۍ ده، فوزهو دا بله کمپنۍ ده، فوجیان دا بله کمپنۍ ده، مختلفې کمپنیانې دي. دې ټولو سره تاسې هر وخت تماس نیولی شئ پرته د کوم لګښت څخه. کولی شئ د خپل د ځان د هوښیارتیا دپاره دوی سره تماس وکړئ، مسیجونه ورسره وکړئ، د پروډکټونو قیمتونه ترې واخلئ، اندازه یې واخلئ، او بالاخره پر امازون کې یې وګورئ. مثلا تقریبا دې ته ورته همدغه پروډکټ دی، د دې قیمت په علی بابا کې 2.9 ډالر دی، خو کمپني وایي چې دا باید ته حداقل 1000 یونټه واخلې، او دغه سیلر یې دلته په څو خرڅوي؟ پر 15 ډالر.
پخوا یې په 9.99 ډالر خرڅوه، اوس یې په 15 ډالر باندې خرڅوي. او دا هم تېره ورځ نه پوهېږم څه خبره، د ورځې سیلز چې دي 15,000 یونټه دي او د میاشتې سیلز چې دي 48 یونټه. او امازون له دوی څخه 14.19 ډالر اخلي. عموما امازون کله چې قیمت له 50 لوړ شي تر 100 پورې وي، بیا له 10 تر 15 ډالرو پورې دوی چارجز اخلي، خو هغه هم بیا پروډکټونو پر فرق لري. ځینې پروډکټونه چې سایز او وزن زیات وي ممکن چارجز زیات واخلي. د ده پر نفر نیټ ریوینیو چې دا 26.8 ډالر دی او پروډکټ هم دومره قیمت نه لري، فکر وکړه 3 ډالر دی تمام شي ورته. نو که دا 3 ډالر هم ترې منفي کې 23 ډالر کېږي او بالاخره په دغه 48,000 کې ضرب کې تاسو کولی شئ د دې حساب وکړئ چې څومره ریوینیو دوی ته جنریټ کوي. زه به یو بل مثال هم تاسو ته وړاندې کړم چې زه خپله کوم پروډکټ باندې کار کول غواړم. زه صبر چې زه یو ځل سکرین بند کړم چې ویچټ خلاص کړم تر څو زموږ د ملګرو ډیټا دلته را نشي. د له خاطره ډېره بخښنه غواړم. هندوستانو دا د ما خپل پروډکټ دی، زه غواړم په دې باندې کار وکړم. که څه هم اکثره ملګري دې سره علاقمندي نه لري چې خپل پروډکټ چا سره شریک کړي، خپل پلان چا سره شریک کړي، خو زه د دې دپاره تاسو سره دغه شریکوم تر څو تاسې پوه شئ. زه به یو ځل کمنټونو برخه ته هم راشم. انتقال کلاه وطنی از طریق کارگو فی عدد چند تمام میشه؟ فیضی صاحب دغسې اجناس نه، مثلا کلاه ممکن مارکیټ هم یو څه کمپیټیټیو وي ورته چې ته هغه امریکا، دوبۍ او یا سعودي عربستان ته انتقالوي. دغسې اجناس مثلا په افغانستان کې که موږ تاسې په کابل کې هغه ته ولاړ شو، دغه پل چرخي خوا کې یو هغه دی پارک دی، د صنعتي پارک و. صنعتي پارک کې موږ تاسې ډېرې کمپنیانې لرو، هلته بوټ تولیدېږي، څپلکې تولیدېږي، نور ډېر شیان دي چې تولیدېږي. او بله خود مشتری از علی بابا خریداری نمیکند که از آمازون به قیمت بالا خریداری میکند؟ بهترین سوال دی. دغه یو ښه سوال یې وکړلو فیضي صاحب. د فیضي صاحب د سوال په جواب کې ما تاسو ته مخکې هم یو پروډکټ وښودو، مثلا همدغه پروډکټ دا که مشتری دغه نه که سپلایر سره چې دلته فقط یو هغه دی چټ ناو باندې کولی شي مستقیم دوی سره تماس ونیسي. وګوره زه فقط چټ ناو وهم او ورته لیکم هلو can what is your MOQ. یعنی دا تاسو کولی شئ فقط له دغه چټ له طریقه مستقیم د دې کمپنۍ سره تماس ونیسئ. وګورئ هغه د ماته اتومات جواب هم راکړی، دغه کمپنۍ والا دا اوس لاسرسی لري. وګوره 2 پیس ښه. نو د فیضي صاحب د سوال په جواب کې تاسو دلته واضح کمپنۍ وایي چې ته باید ما نه 1000 یونټه واخلې، خو مشتری نشي کولای 1000 یونټه ځان دپاره واخلي، ځکه هغه 1000 یونټو باندې څه شی کوي. او که 1000 یونټه اخلي دی مجبور دی 2000 ډالر الا 3000 ډالر فقط دغه پروډکټ واخلي. دا چې څومره په شیپینګ ورباندې راځي هغه مصارف علیحده ده. نو د له خاطره مشتری د دې پر ځای چې له علی بابا نه واخلي مستقیم راځي امازون ته. یو مسله. بله مسله دا چې دلته پروډکټ په چین کې په فیکټري کې موجود دي، دا چې دا پیمنټ کوي بالاخره دا پروډکټ آماده کیږي او امریکا کې یا هم په نورو هیوادونو کې د دوی ادرس ته ځي، حداقل یو میاشت وخت نیسي. مګر که دا پروډکټ زه تاسو ته وښیم تقریبا د جولای پر 2 تاریخ باندې آماده کیږي.
ښه 14 تاریخ باندې. او دا اف بی ای هم نه دی چې د امازون په ویر هاوس کې موجود وي. که دا اف بی ای وای ممکن 2 ورځو کې، یوه الا 2 ورځو کې دغه پروډکټ د امازون تر د کسټمر تر کور پورې رسیدلی وای. نو په دې اساس فیضي صاحب، ځکه یو کسټمر پروډکټ مستقیم د علی بابا نه اخلي، د امازون نه یې اخلي. تاسو ته مې د خپل پروډکټ په اړه معلومات شریکول. دا د ما پروډکټ دی. تېره ورځ زه د خپل سپلایر سره وغږېدم. ما کوم برانډ چې رجسټر کړی دی، زه تاسو ته هغه د خپل برانډ هم وښیم. دلته د امریکا پر یو اس پی ټي یو کې چېرته چې برانډونه رجسټر کیږي، په هغه کې مې خپل برانډ رجسټر کړ. دلته که تاسو غواړئ چې خپل ځان دپاره برانډ ثبت کړئ، خو مخکې له دې چې برانډ مو ثبت کړئ، باید اول یې دلته وګورئ چې آیا ثبت دی که نه دی ثبت. خو زه به خپل برانډ تاسو ته وښیم. رینواز وګورئ دوستانو، برانډ دلته موجود دی او دا هم د زما د کمپنۍ نوم. دا فعلا دپاره فعال دی، پینډینګ کې دی. تقریبا له شپږو میاشتو نیولې تر 1 کال پورې وخت نیسي تر څو دا د دوی د کوم بورډ چې دی له هغې څخه پاس شي، او زه هم د دغه خدماتو څخه د برانډ له پوره امتیازات څخه مستفید شم. نه پوهېږم الکوزی دغسې لیکل کېږي که سټینلي به وګورو. دغه د سټینلي برانډ دی، اوسه پورې دا هم نه دی اپروف شوی، پینډینګ کې دی. نو تاسې هم خپل برانډونه دغسې کتلی شئ. او ما چې کله برانډ رجسټر کړه، له هغه وروسته راغلم، لوګو مې جوړه کړه. ورته لوګو مې چې جوړه کړله، دغه لوګو ما سپلایر ته واستوله. ورته ومې ویلې چې زه غواړم دغه لوګو پر خپل پروډکټ باندې ولګوم. که وخت یاري وکړله دوستانو، تر هغې وخته پورې موږ او تاسې سره پاتې شو. زه کوشش کوم زه پاتې شم، خو فکر کوم تاسې به رانه مصروف شئ. زه به تاسو ته عملا دغه وښیم چې د ما پروډکټ څه ډول رسیږي، څه ډول زه دا لیست کوم، او څه ډول ای پلس کانټینټ ورته جوړوم، او بالاخره څه ډول خرڅیږي. دا ټوله پروسه د دغه برانډ زه تاسو ته عملا ښیم. نو دوستانو، لوګو مې ورته واستوله، د ما لوګو یې راواخیستله، دلته پر پروډکټ باندې نصب کړله. دغه ده دا پروډکټ چې کله د ما په نوم باندې جوړ شو، زه دا امازون ویرهاوس ته لیږمه. کله چې دا ما واستوه، له هغه وروسته هیڅوک حق نه لري چې د ما پروډکټ خرڅ کړي تر هغې پورې چې ما اجازه نه وي ورکړې. که زه چاته اپروول ورکړم، اجازه ورکړم، کولی شي هغه پروډکټ پر امازون کې خرڅ کړي، او پرته د ما د اجازې هیڅوک نشي کولی. نور هغه د ما زړه چې زه 1000 یونټه خرڅوم، 2000 خرڅوم، 1 یونټ خرڅوم، هر څومره چې ما خرڅول. باوري یم دوستانو، انشاءالله تاسې به هم له دغه سټیجونو تېرېږئ. پر راتلونکي کلاس کې به انشاءالله په دې غږیږو چې څه ډول د امازون اکاونټ جوړو. انډیویجوال هغه کسان چې پر پاسپورت او تذکره باندې خپل اکاونټ جوړوي، څه ډول جوړولی شي، او هغه کسان چې په افغانستان کې دی غواړي LLC جوړه کړي، هغه یې څه ډول جوړولی شي. پر یو کلاس پر انډیویجوال اکاونټ باندې واخلو موږ او تاسې، او بل کلاس به پر بزنس اکاونټ باندې چې څه ډول د یوې کمپنۍ دپاره د امازون اکاونټ جوړیږي. مثلا د ما دغه اکاونټ د بزنس اکاونټ دی، کمپنۍ پر معلوماتو مې جوړ کړی دی. نو په دې باندې به انشاءالله کلاس واخلو. نو اوس به راشو دوستانو ستاسو خواته، ستاسو نه به واورو. که کوم ملګری څه ویل لرئ، لاس پورته کړئ، زه به مایک خلاص کړم. کولی شئ مستقیم پوښتنې وکړئ. تاسې د امازون اړوند، د علی بابا اړوند هره پوښتنه چې وه، زه به تاسو ته مستقیم همغه ویب سایټ کې تاسو ته وښیم، او کمنټونو برخه کې هم پوښتنه کولی شئ. ښه، وطني مواد له کومه ولیږو؟ وطني مواد هلته کارګوګانې شته دي. نه پوهېږم نوم خو دې نشته، آیفون یوزر یې لیکلی دی.
زه تاسو ته وښیم پر زعفرانو باندې هیڅ چا دغومره کار نه دی کړی، مګر باوري یم که څوک په د افغانستان پر زعفرانو باندې کار وکړي، برانډ ورته رجستر کړي، تر ټولو دغه ټولو به زعفران څخه به دا په اول نمبر کې وي. او زه تاسو ته د دغه زعفران قیمت هم وښیم چې په څو خرڅېږي، څومره خرڅ شوي دي، څومره یې ګټه کړې ده. ښه، د وروره له څو پیسو نه یې شروع کولی شو. دا هغه پوښتنه ده چې اکثره خلک پوښتنه کوي چې له څو پیسو نه یې شروع کړو. ګورئ، د ما په نظر خپله ما په درو برخو دغه برخه ویشلې ده. یو دا چې که څوک غواړي پریکټس یې کړي، تجربه یې کړي، هغه کولی شي حتی د $1.5 نه یې شروع کړي. امازون اکاونټ خلاصوي، یو څو پروډکټ انتخابوي، هغه لیږي د امازون ویرهاوس ته. خو په دې لاره کې دی دغه شته ستونزې، ننګونې، مشکلات، هر چیز سره چې مخ کېږي هغه ټولې دی حلولی شي. ځکه یو خو یې پروډکټ کم دی، انویسټ کم شوی دی، او بل دغه پروسې سره دی بلې لیدلی شي. مګر که یو نوی کس وي، تقریبا $15,000 انویسټ وکړي او مشکلاتو سره مخ شي، نو پر هغه باندې ذهني فشار هم وردېږي، حتی بیا نو د امازون څخه هم زړه توری کېږي، د بزنس څخه هم زړه توری کېږي. دا یوه برخه خلک دي. بله برخه ده چې یو ورچوال اسسټانټ ځان ته پیدا کوي، هغه سره هم مخکې ځي، هغه که معاش ورکوي، که ټاسک بیسډ ورسره ځي، یعنې د هر یو ټاسک په اساس ورته پیسې ورکوي، د لیسټینګ جدا، د برانډینګ جدا، د پی پی سی کمپین جدا. د ده له خاطره چې هم یې بزنس مخکې تللی وي، هم یو څه زده کړي، هغه دپاره هم تقریبا له 1000 تر 2000 $3000 پورې انویسټ مناسب دی. مګر دریمه ډله خلک دي چې وایي نه، زه لرمه 10,000 15,000 شاید تر 1,00,000 په لکهاو ډالر لرمه، غواړم یو څوک استخدام کړم، متخصص چې هغه ما دپاره ټول کار وکړي، زه فقط منیجمنټ وکړم. نو د تا د دې پوښتنې په جواب کې چې له څو څخه شروع کړو، شروع کولی حد اقل دا اوس د افغانستان کې لکه ما چې هغه خولۍ تاسو ته وښودلې، یو خولۍ راواخله، برکوډ پرې ولګوه، امازون ویرهاوس ته یې ولېږه، فقط د لیږلو مصارف ترې راځي، $1 هم د خولۍ د اخیستلو. زه به راشم د استاد بریالي میک په خلاص کړم. استاد محترم ستړی مه شي، میک دې خلاص کړه. مننه سروان صاحب محترم، سلامونه او خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، او ډېره زیاته مننه له تکلیفونو او خدماتو څخه. خواهش کوم ژوندی دې وي، خوشحاله یو استاد محترم چې توی مونږ ځان سره لرو په کلاس کې. مننه، خواهش کوم. یو کوچنۍ پوښتنه ده، یو دوه. یو دا که چېرته دا چې د علي بابا څخه موږ په زیات مقدار اجناس باید واخلو که نه، نو آیا که چېرته په دې صورت کې زیات مقدار اجناس واخلو، یو دوه یا درې ملګري یو ځای شي اجناس اخلي په زیات مقدار، کولی شي په خپل منځو کې یو دوه اکاونټو کې سره شیر کړي همدغه اجناس؟ هو، ما مخکې مې یادونه وکړله چې امازون تا سره مشکل نه لري. خدای دې وکړي چې یو یونټ واروړئ، خدای دې وکړي چې 15 یونټه واروړئ، 10 یونټه واروړئ، هغه ته کولی شي د علي بابا څخه په شریکه یو مال واخلې، په مختلفو اکاونټونو کې لیست کړئ. خو دا چې څه ډول لیست کېږي، په کوم مارکیټ پلیسونو کې خرڅوي، هغې دپاره بیا ځان ته علیحده پالیسي یا ستراتیژي جوړوي. ستراتیژي په دې معنا چې ته که په امریکا مارکیټ پلیس کې دغه 15 واړه غواړي، کولی شي علیحده علیحده لیست هم ورته وکړي، کولی شي په یو لیستینګ کې هم خرڅ کړي، او کولی شي په نورو هیوادونو کې، مختلفو هیوادونو کې هم خرڅ کړي. دا یو مسله. او بله مسله دا چې اوس چون دلته په علي بابا کې مارکیټ ډېر کمپیټیټیو شوی دی، دلته یې لیکلي 1000 یونټه وي، مګر همدغه سپلایر سره تاسې مخکې ولیدل چې ما ورته مسیج وکړ چې د تا ایم کیو څو ده، دا وویلې چې د ما ایم کیو 2% ده، یعنی د 1000 پر ځای اوس مارکیټ 2% ته راغلی دی، کولی شي 2 یونټه هم واخلي. ډېر ښه، پوه شوم. او بل دا که چېرته اجناس په علي بابا کې اخلو که نه، بیا امازون ته انتقالوو، نو دې صورت کې د امازون چې خپله کوم فیس اخلي، دلته د انتقال مصارف امازون تادیه کوي، او که د دې د انتقال مصارف څه ډول دي؟ مثلا اجناس په علي بابا کې واخیستل، ورته وایو دا موږ ته انتقال کا امازون ته، یا مثلا کومو مارکیټونو ته چې موږ ورته وایو، نو د هغې مطابق
مصارف څه ډول موږ باید تادیه کړو یا مصارف په چا راځي؟ ښه. زه یو مثال تا ته وښیم. زه به راشم دلته، زه سودي مارکیټ پلیس ته راشم. دغه دی. همدغه سوال په یو مثال کې جواب کړم. انوینټري او ډیټ کریټډ. ښه، د ما یو دغه پروډکټ دی، تقریبا د ما امازون دغه پروډکټ په پښو درولی و چې ما به په مارکیټ کې پر 80 ریال اخیسته، په 160 200 ریاله به مې خرڅوه، او له 2500 ریال 2500 یونټه مې زیات خرڅ کړی دی. دا زه چې چین ته راغلم، همدغه کمپنۍ سره ما ولیدل، راغلم دا مې ترې واخیسته چې زه به اوس هغه پروډکټ چې ما اخیستی دی یو دقیقه زه دا بریالی استاد محترم، چې کله ته د علی بابا کې د یو سپلایر نه پروډکټ واخلې، هغه به ته راځې پر امازون کې به یې لیست کوې، لکه څه ډول چې ما دغه پروډکټ لیست کړی دی. چې لیست یې کړه، ته به د دغې پروډکټ بارکوډ به جنریټ کړې. دلته به راشې، پروډکټ به انتخاب کړې، مثلا پرنټ آیټم لیبلز. د دغې لیبل به ته جنریټ کړې، هغه به ته د علی بابا سپلایر ته به یې ولیږې. ورته ووایې چې د ما مثلا دغه دا ما 120 یونټه اخیستی و، زه 120 لیبله د دې لپاره پرنټ کوم. اوکې، صبر چې دا فایل خلاص شي. دغه برکوډونه یا لیبلونه چې له هغه امازون تا ته جنریټ کړل، دغه تا ته امازون سیستم درکوي، ترڅو امازون پوه شي چې دغه برکوډ باندې د ما سره کوم معلومات ثبت، کوم پروډکټ د چا دی. په دغه ټولو معلوماتو باندې د همدغه برکوډ په اساس باندې پوهېدلی شي. صبر یو څو شیبو کې به دغه برکوډ خلاص شي، نو پوهېږم چې دوباره به یې ریفریش کړم. او هغه پروډکټ، هغه برکوډ دلته لګېږي پر پروډکټ باندې. بریالی استاد وینئ؟ میک ته خلاص کړه بریالی استاد. ښه، بلې بلې محترمه ګورم. دا پروډکټ دلته لګېږي، پر هر یونټ باندې دا پروډکټ باید ولګېږي. دغه د برکوډونه خلاص شول. دغه 120 برکوډه ما ورته ویلي چې زه غواړم 120 یونټه واخلم، په هر پروډکټ باندې دا ولګوه. کله چې دا په هر پروډکټ باندې ولګېږي، دا راځي دغه کارتنونو کې اچول کېږي، او دا هر کارتن باندې بیا دغسې یو بل سټیکر لګول کېږي چې په هغې کې ادرس موجود وي د امازون ویرهاوس. مثلا زما دغه سودي امازون ویرهاوس ته لیګل دغه ده ریاض ویني، دلته مې لیګل ادرس مکمل موجود دی، او اما د سپلایر ته ما د لیګلو تقریبا $400 فقط د لیګلو ورکړل، چې دا پیسې هم واخله، خو ته دا مستقیم د امازون ویرهاوس ته ولیږه. نور دا د مسؤلیت دی. دلته یو اصطلاح د لپاره استفاده کیږي، ډي ډي پی. ډي ډي پی کې بیا ډي ډي پی شیپینګ کې ټول مسؤلیت د په غاړه، د سپلایر په غاړه وي. هغه که خراب شي، که اور واخلي، که ګمرک راځي، هر شی چې راځي، تر څو چې امازون ویرهاوس ته نه وي رسیدلی، د مسؤلیت لري. او بل اصطلاح دا EXW، چې کله پروډکټ په کمپنۍ کې موجود وي، ته ورځې عمل ته اخلي، نور د تا مسؤلیت دی چې څه ډول ته دا انتقالوي، د ټول مصارف، ګمرک، هر څه د تا په غاړه دي. نو د دې پروډکټ هم ما ډي ډي پی هغه ورکړی وي، پیسې ورکړی وي $400. اوس د دې کمپنۍ مسؤلیت دی چې تر امازون ویرهاوس پر انتقال کړي.
او دغه بارکوډ په واسطه امازون خپل پوهیږي چې دا د چا دی، چې پکې دي، کوم ځای کې باید کېښودل شي. نو خو اوس جواب رانه اوږد شو. بالاخره د تا د سوال په جواب کې چې هو شپینګ پیسې مونږ ورکوو تر څو د مونږ پروډکټ د امازون ویرهاوس ته ورسیږي، خو قیمت یې بیا محاسبه کوو چې مونږ او تاسې په کسټمر باندې دا خرڅوو، د شپینګ کاست، په پروډکټ پرچیز کاست، دا ټول سره یو ځای کو د امازون مصارف آیا مونږ ته څومره ګټه کوي. مننه ډیره زیاته، بیخي پوه شوم ان شاء الله. مننه، خوشحاله اوسئ. ښه که بله پوښتنه لرئ مهرباني. مننه، خوښ اوسئ. بس بل نفر ته به نوبت ورکړو. مننه، خوشحاله اوسئ. سمه ده. د هرات زعفران په نوم یو برانډ شته فکر کوم، او شاید د زعفران د هرات په نوم موجود وي. زه اوس به هغه د زعفران هغه هم خلاص شوی وي، زه تاسو ته وښیم. برانډ رجستر کول څومره وخت ونیو؟ د برانډ رجستر کول ترڅو چې ته وغواړې پر امازون کې خرڅلاو پرې وکړې، هغه تقریبا د ما نه 12 ساعته وخت ونیو په یو اس پی ټي یو نه. او که دغسې اپروول ته غواړې، مثلا دا ټول پینډینګ کې دي، که اپروول یې غواړې هغه بیا 6 میاشتې الا 1 کال وخت نیسي. په دې وخت کې چې ته دغه سریال نمبر ولرې، امازون تا ته اجازه درکوي چې ته د خپل برانډ نه استفاده وکړې. مګر که دا ریجیکټ شو، بیا نو یو څه مشکلات راځي، باید پر وخت بیا غم وخوري. خو وخت تقریبا 12 ساعته الا 48 ساعته وخت نیسي. ښه محتاج ورور میک به خلاص کو، بیا به راشو اسدالله نوري ورور ته. محتاج ورور میک دې خلاص که، ستړی مه شي. ته ستړی مه شې استاد، څنګه یې؟ خیر په خیر یې؟ ته ښه یې، جوړ یې په خیر یې، صحت دې ښه دی؟ الحمدلله ښه استاد، ته څنګه یې؟ بیخي خدای فضل د خیر دې نصیب شه. استاد چې دا د چا وخت مې نه وي نیولی. استاد زه خو 2 پوښتنه درنه کوم، اجازه ده؟ مهرباني پوښتنې څومره پوښتنې وکړئ، اجازه ده، ځکه قربان. اکثره ملګري دلته یا پوښتنې لري کولی نشي، نه پوهېږم په هر دلیل، او یا هم ذهن ته دغسې پوښتنې نه وي راغلي. که تاسې پوښتنې وکړئ، د دوی ذهنونو ته هم نورې پوښتنې راځي، بیا دوی هم پوښتنې کوي. مهرباني. قربان. استاد که زه چېرته مثلا یو پراډکټ په چین کې وخلم، هغه شیپ کړمه یا دوبۍ امازون ویرهاوس ته یا ابوظبي ویرهاوس ته، هلته زما پراډکټ یخه وي، مقصد یا 2 میاشتې خرڅ نه شي یا میاشت کې نه خرڅ شي، دلته امازون د مونه څومره ریچارج په یو پراډکټ باندې کټ کوي؟ زه تاسو ته د سعودي عربستان د امازون سټوریج فیس چې د ګودام پیسې د ما څخه اخلي، هغه تاسو ته وښیم. د امازون چارجز بیخي کم دي، دومره پیسې نه اخلي. فکر کوم پر یو پروډکټ باندې د ما څخه اوس که تاسې وګورئ، ان می یو پیډ 123.22 ریال، یعنی 1% د سیلز ریونیو راځي. بیخي کمه فیصدي ده چې دا د ما څخه اخیستې دي په میاشت کې، هغه هم د سیلز په ریونیو په اساس باندې. نو پر یو پروډکټ باندې فکر وکړه چې تا څخه 0.05 نه نیولې تر 0.01 پورې، دغومره شاید چارجز در څخه واخلي. خو که بیا بیخي اوږدمهاله شو، مثلا 1 کال 2 کاله شو، شاید دغه فیصدي در پسې لوړه کړي. ها ډیره مهرباني. استاد دا چې زه اکاونټ نه لرم دلته دوبۍ کې یم، د دې لپاره که چېرته پاینیر انلاین اکاونټ جوړ کړم، کولی شم هغه باندې پریکټس امازون کې وکړم؟ هو د بانک اکاونټ نه لرئ؟ دا نه لرم، انشاءالله جوړوم. پرون هم بانک ته تللی وم، هر څه مې ځان دپاره کلیر کړل، انشاءالله بانک اکاونټ جوړوم اراده لرم. دا د امازون اکاونټ جوړول ځینې ملګري په دې باور دي چې اول باید امازون زده شي، بیا اکاونټ جوړ شي. خو زه خپله په دې نظر یم، چون ما خپله تجربه د هغه ترلاسه کړل چې اول اکاونټ جوړ که، یو ځل ته دغه مینوګانو ته اکسس ولرې، امازون ته اکسس ولرې، تا ته لاره تقریبا خلاصه ده. ځکه که ته اوس ویډیوګانې ګورې،
او د امازون اکاونټ ته اکسس نه لري، لاسرسی نه لري، ته نه پوهېږې چې اوس رښتیا وایي دروغ وایي دا ویډیو کې چی روان دي، ځکه ته د امازون اکاونټ نه لري. که اکاونټ جوړ شي مثلا لکه ما چې زه د هرې مینو ته وغواړم زه تللی شم، هر چارج پکې کولی شم، او د ما هغه هدف ته نږدې کېدل هم تر هغې یو څه سرعت لري چې زه اکاونټ ونه لرم، فقط ویډیوګانې وګورم. ما استاد هم دا فکر وکړو چې سړی اکاونټ ولري، لکه پریکټیکل کار چې سړی وکړي به انسان لپاره ډېره اسانتیا وي. نو زه خپله بانک تللم، ما ته اکاونټ پسې چې خبره پوښتنه مې کړه څه ډول اکاونټ جوړولی شم. استاد د امازون د دوبۍ چې څومره دي که نه، ټول څومره بانکونه چې دي ټول اکسپټ کوي. کوم اکاونټ مقصد امازون نه اکسپټ کوي؟ پرته د افغانستان بانکونو څخه چې د عزي بانک او میوان بانک او دغه نور بانکونه دي، یعنې د عموما د افغانستان بانکونه، نور د نړۍ هر بانک تقریبا مني، او یو هغه هیوادونه دي چې محدودیتونه پر وضع شوي دي لکه روسیه او دا نور، د هغې بانکونه هم نه مني. نور د نړۍ هر بانک چې دی هلته منل کېږي. او بیا هم که په بل هیواد کې وي د wise.com د وایز بانک چې دی دغه اکاونټ نه هر څوک تقریبا لاسرسی لري، اکاونټ جوړولی شي. بیا دا بانک چې دی دا هم د امازون ته د منلو وړ دی. قربان استاد، یو بله پوښتنه، که چېرته زه مثلا ما پروډکټ د دوبۍ ویر هاوس کې دی، مشتری راغلو، دا پروډکټ مثلا ما نه په دا کوم مشتری چې دی هغه په ابوظبي کې دی، او دوبۍ نه په ابوظبي کې پروډکټ واخیستو، دا کوم موټر چې دی د امازون اجناس چې وړي دغې پیسې یا چارج به زه پرې کوم که مشتری به یې پرې کوي؟ هغه ځینې چارجز به یې ته پرې کوې، ځینې به مشتری پرې کوي. مثلا زه تا ته دغه یو پروډکټ وښیم چې زه د دې څومره چارجز ورکوم، او بیا زه تا ته ښیم چې کسټمر څومره چارجز ورکوي. زه که راشم دلته انوینټري ته، راشم آیل ته، وګوره د دې پروډکټ زه 8.95 ریال چارجز ورکوم امازون ته، پوه شوې؟ او که دا بیا پر کسټمر پورې هم فرق لري، یعنی کسټمر هم چارج کوي. ځینې پرایم ممبرشیپ لري هغې نه پیسې نه اخلي، هغه د میاشتې ورته پیسې ورکوي. ځینې نه مثلا 3 ریال اخلي، ځینې نه 15 ریال اخلي. هغه یعنی کسټمر هم چارج کوي په خپل حساب باندې، خو د ما څخه فکس هم دغومره پیسې اخلي. قربان استاد، ډېره مهرباني، تر څو نورو اورېدونکو مخه مې نه وي نیولې. استاد مننه، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. مننه. ښه، زه به راشم اسدالله نوري ته. Peter, by the help of US attorney you can get your brand registry done. You just need to give a little information about your business and personal information. Yes. Yes, LLC is very important and brand registry, but you can register as individual also without LLC. Peter, brother, if you can speak, let me unmute you. Wait, Peter, let me find you here. Peter, you can unmute yourself. Hello, brother. How are you? I'm fine, thank you. Brother, you were talking about brands. So can you please tell us about how can a person register their brands? Is it possible to register a brand with individual information as well? Yes, it's possible to use an individual information to register your brand. If you are a US resident, we are not going to use Anthony information. But if you are non-US resident, we are going to use Anthony information in registering your brand as an individual. Peter, can you tell us what is the role of attorney here? Why it's so important? Yes, and Anthony is so important in brand registry because they are the one to submit your application in the USPTO and to give you every legal backings in case of any other individual that wants to steal away your brand name. He will be the one to stand for you. Okay. Legally, yeah.
Okay, thank you so much. So I'll pick some of my friends. If they have any question, I'll refer you, okay? Okay, no problem. فیضي ورور میک د خلاص که ستړی مه شي. سلام علیکم استاد محترم. علیکم ډیر زیاته مننه. ډیره یو دو سوال ده، ډیره ایزی ده. یو چې مثال تاسو ویله هغه خولۍ به برکه چې د خوست نه تاسو واخلئ که نه، د کارګو د شفټینګ کاست پر دانه څومره راځي استاد؟ ما تقریبا څومره خو ما چې حساب ورته کړو $1 راغلی و پر یو خولۍ باندې. پر یو خولۍ باندې. هو. او بل مثال کله چې مثال زه د امازون اکاونټ جوړ کړم که نه، نو تاسو ویل چې باید موږ برند رجسټریشن ولرو په هغه امریکن سیستم کې چې د LLC وکم یو معنی هېره شوه. تر څو چې موږ هغه لکه بزنس چې سړی شروع کوي یا کمپنۍ باید د اوله لایسنس ولري که نه، جواز ولري. دلته هم جواز ته اړتیا ده چې باید موږ اوله خپله برانډ په هغه سیستم کې ثبت کړو، بیا په دې امازون ته راشو او خپله د پروډکټ سیل کړو، یا چې مثال د هغې نه د رجسټریشن نه بغیر دا کار کیږي؟ فیضي ورور د موږ او تاسې افغانانو دپاره بزنس لایسنس ځکه ضرور دی چې موږ او تاسې بانک اکاونټونه نه اکسپټ کوي امازون. نو دا چې بانک اکاونټونه هم نه اکسپټ کوي مجبور یو یو بزنس خلاص کو تر څو د هغې بزنس په اساس موږ د بزنس اکاونټ جوړ کو. کټ مټ لکه دغه د عمان ویزې چې وي که نه، یو وخت کې موږ ټولې ویزې بندې شولې، تجارتي ویزې خلاصې وې. عمان ته به خلک تلل، هلته به یې تجارتي ویزه واخیستله. نو دا هم دغسې ده، ته تجارت خلاصوي، ته هماغه بانک اکاونټ د تجارت دپاره جوړوي. بانک اکاونټ دې چې ولرلو، ته هغه کوم شرط د امازون دپاره چې دی چې ته باید بانک اکاونټ ولرې، هغه دې پوره کړلو. نور که پر بل هیواد کې وي ته بانک اکاونټ ولرې، بیا د تا دپاره LLC او LTD دغه شیانو ته ضرورت نشته. په اول وختونو کې کولی شي په انډیویجوال اسنادو باندې هم خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړي. ډېر زیاته مننه استاد. خو بیا دلته مثال چې زه بانک اکاونټ جوړ کړم، نو دا زما د کیش ترانسفر یا دغه پیمنټ چې کېږي یا ریونیو چې ماته راځي یا امازون له طریقه د پیسې چې ماته راځي، بیا زه څنګه کولی شم دغه پیسې ځان ته ریسیف کړم؟ هغه تا بانک ته پیسې راځي، مربوطه بانک ته دی چې په مثلا زه په LLC مې په امریکا کې ده، بانک سیستمونه مې هم په امریکا کې دي، د ما بانک ته پیسې راځي. زه د نړۍ هر ګوټ ته چې وغواړم د هماغه بانک نه په آنلاین ډول پیسې لیږلی شم. او افغانستان ته د ویسټرن یونین منیګرام له دغه طریقه کولی شي افغانستان ته هم پیسې ولګي. ډېر زیاته مننه استاد، ډېر زیاته مننه. او ما به خپل ځان ته پیسې ولېږلې. هلته بانک ته به چې ورغلم چې وبکتو سینډر به هم زه وم، ریسیور به هم زه وم. بیا به دا تا چې کړي دي ایمیل، بس زه یم. وایي نو تا اوس به هغه دغه ویسټرونیان سره د چل کړی دی که څه خبره ده؟ ما به ورته نه، زه کمپنۍ لرم، خپلې کمپنۍ نه مې رالیږلي دي. خبره ده مونږ لپاره لږ دا مشکل هم ده، ځکه خیر ده مونږ د امازون به اوله زده کړو، بیا چې تر څو چې مثال لایسنس دغه LLC نه واخلو، طبعا تاسو ویل چې 6 میاشتې کېدای شي 1 کال وخت ونیسي که نه؟ نه دا خو زر ته زره کېدای شي. هغه برانډ دی، برانډ هم یعنې دومره وخت نه نیسي. LLC تقریبا پر څو ورځو کې جوړیږي، او د LLC د جوړولو نه وروسته بیا EIN نمبر دی چې ته باید هغې ته منتظر پاتې شي. هغه بیا 15 ورځو نه نیولې تر 2 میاشتو پورې وخت نیسي. هغه دی چې جوړ شو، ته کولی شي بس نور امازون کې بزنس شروع کړي. بیخي سمه ده. ډېر زیاته مننه استاده، ډېر زیاته مننه. نور شاګردان په وخت ښه را به شو نوري صاحب ته. نوري صاحب میک ته خلاص کړه، ستړی مه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد په خیر اوسې، خیر وخیرت دی؟ خیر اوسې، مننه، ژوندی دی. ما دا یو پوښتنه وه، هغه بل ځوان هم په اول سر کې پوښتنه وکړ، خو هغه ما په هغې کې پوښتنه پیدا شوله. ما که چیرې چاینا موږ لیبل یې ورکړو، هم ایټم لیبل ورکړو، هم د باکس لیبل یې ورکړو، دغه پریپ کارونه بیا دغه سپلای موږ ته کوي که یا دا بیا موږ پریپ سنټر ته استوو چې موږ ته دغه شیان را پریپ کړي؟ نه، دا زموږ پروډکټ چې لیبل یې پر ولګوي دا څوک کوي؟ نوري صاحب دا ټول کارونه پیسې کوي. په دې معنا که امازون ته یې ولیږي هم تا څخه چارجز امازون اخلي، هغوی هم تا ته دغه لیبل او دا شیان پر لګوي.
او که دلته چاینا والا ته ووایي چې ته څومره پیسې اخلي هغوی هم درته لګوي خو که د تا مقدار د پروډکټ زیات وي ام کیو دې زیاته وي هغه بیا مفت درته لګوي مثلا د ما دغه پروډکټ لکه مخکې مې چې تاسو ته وښودو دغه پروډکټ باندې ما ته بدون د کومو پیسو دغه پروډکټ ولا دغه لیبل ولګاوه ښه هو سپلایر یې هم لګوي چینا هو سپلایر هم لګوي دا لګول دومره سخت نه دي خو هماغه دلته تا خو چې موږ ته ولیدی هلته موږ ته معنا یو څه بچت وکړي اوس خو امازون یې هم لګي امازون په پی یونټ باندې 40 سنټ دی که څو سنټ 50 تقریبا 500 پورې رسیږي هو دا وګوره دا په A4 ورقه کې A4 ورقه کې پرینټ کیږي قیچي کیږي په یو پلاستر باندې دغسې نښلول کیږي بس خلاص و نو همدا خو موږ هلته په چینا کې نه یو د خپل پروډکټ سره نه نو خامخا یو پریپ سنټر والا تاسو نه تقریبا دی به په اکثره امازون لګو اکثره د علی بابا سپلایران چې دي دا کار کوي ځکه دوی د اکثره د امازون سیلرانو سره سروکار دی ښه ډېر ښه او بله پوښتنه مې دا وه که چیرې دغه موږ LLC جوړه کړو د امریکا په مارکیټ کې کار کوو څو مصرف په ګرده موږ څخه وځي چې موږ اول وارې هولسیل ماډر وکړو پرایویټ لیبل ونه کړو هغه پر پروډکټ پورې فرق لري مثلا یو پروډکټ دی ته انتخابوي په څومره مقدار انتخابوي که دغه پروډکټ چې دغه ته اوس فعلا دپاره عکس وینې چې د مارکیټ پلیس دپاره یو 100 دانې 200 دانې واخلې تا څخه مثلا $2000 راځي مګر ته دا کولی شي 2 دانې هم واخلي 15 دانې هم واخلي هغه د تا د پروډکټ په مقدار پورې د تا د پروډکټ په کیفیتو په قیمتو د شانو پورې ارتباط لري مقصد چې د $1500 یا د $2000 څخه هم شروع کیږي هولسیل زه درته وایم چې ما $40 اکاونټ خلاص کړی $15 مې پروډکټ یوړل اولو وختونو کې نه شوې پوه نوري صاحب اورې لکه په $80 باندې تاسو خپل بزنس اساس جوړ کړئ په $80 باندې تقریبا $15 باندې ما د بزنس خو دا معنا نه ده چې زه فقط پر سبا میلیونر شوم په هماغه $15 باندې ما بزنس هغه آیډیا مې روانه شوله کوم څه چې ما غوښتل هغه مې ترلاسه کړل پریکټس مې وکړو تمرین مې وکړو هغه وروسته چې پوه شوم چې کیږي نو ورو ورو مې دغه انویسټ زیاتاوه ډېر ښه ښه که بله پوښتنه نه وي محمد اسماعیل ورور ته راځو محمد اسماعیل ورور میک ته خلاص که ستړی مه شي السلام علیکم وعلیکم السلام ښه جوړې په خیر یې غږ دې ټیټ ته نه پوهېږم که د ما هغه دی ښه بیا به د تا غږ ټیټ وي ښه ځه کوشش به وکړو چې واورو پوښتنې دې وکړه هلو مونږ د غږ اورو ته د مونږ غږ اورې فکر کوم د اسماعیل ورور انټرنیټ مشکل لري زه کمنټونه وګورم که نه نور کلاس پای ته رسو د افغانستان کې د وایز اکاونټ څخه پیسې سره ویستلی شو د ویسټرن یونین او مانیګرام سره به وصلوي پیسې ویستلی شي درنو دوستانو دا وه د مونږ د نن ورځې کلاس له تاسو ټولو څخه مننه کوو چې ګډون مو کړی و بل کلاس به انشاءالله بیا اخلو ګروپ کې به مسیج ږدو تر هغې مو په خدای سپارو ښه شپه ښه وخت خدای په امان مو